درې د لعنت ځایونه دي ځان تېنه بچ صحابه وی کم کم وی یو د لعنت سبب چې دی هغه دا دی صحابه چې البراز فی الموارد چینو کې او ګودرو کې او د کویانو خواته واړه بول مه کوئ چې واړه بول کوئ نو د مواردو کې مه کوئ لکه کوم ځای نه خلق اوبه وړي راوړي چینی وي کویان وي ټوبل دی هلته خلق اوبه وړي راوړي نو په مواردو کې واړه بول مه کوئ د دې په وجه په الله د طرف نه په سړي باندې لعنت خلق ورته هم خیري کي که نه ملعون نه دا د لعنت سبب خلق وی دی تو ګوره دی دلته واړه بول کوي څومره بدبویي ده څومره بدبویي ده نو مواردو کې به واړه بول نه کوئ ښه چې کوم ځای کې خلق اوبه ډکوي او وړي راوړي چینې ګودرې ټوبلونه ځکه هلته د خلقو تګ راتګ دی نو هلته به بدبویي نو بیا به درته خلق خیري لعنتونه به در باندې خلق رالیږي یو وی د لارې په منځ کې به واړه بول نه کوي د لارې په منځ کې به واړه بول نه کوي ځکه لاره باندې خلق تیریږي را تیریږي هلته به بدبویي نو په دې ځای کې به هم واړه بول نه کوئ او بلې ورته ووي چې واړه بول مه کوئ په د سوري کې کوم ځای کې خلق سوري ته کیني لکه ونه ده غټه هلته خلق سوري ته راجمع کېږي سورې حاصلې په لاره ځي وي دا د دمې ځای نو دی چې ښکلی سوری د دمې وویني دی پکې واړه بول شو دی پکې واړه بول وی د سوري په ځای کې به واړه سوري کې به واړه بول نه کوئ دلته خلق کېږي دلته خلق دمه کوي دلته خلق دمه کېږي خلقو ته تکلیف دی نو ګورئ دې درېو واړو ځایونو ته ګورئ دا هغه ځایونه دي چې که دې کې مونږ واړه بول کوو نو هلته خلق کیني پاسي نو بیا به بدبویي د چې سړی په مسجد کې او په استنجاخانو کې واړه بول چې سړی جومات ته رادنده شي او بدبویي شروع شي چې دا بلا صحالي چې دا بلا صحالي چې د جومات د سړی چاردام کوي او جومات ته رادنده شي او بدبویي لګي په بنده باندې دې نه خلقو ته څومره تکلیف دی خلق څومره په عذاب کې د دې د لاسه مسجد ته راځي دا خلق به څومره خیري کوي چې هغه لګي او مسجد کې او په استنجاخانو کې او مسجد غسلخانو کې واړه بول او د دې بدبویي به خلقو باندې څومره تکلیف نبی علیہ السلام وایي چې سوري ته خلق کیني نو هلته واړه بول مه کوه او ته مسجد کې په غسلخانو کې چې دې نه به خلقو ته څومره تکلیف خلقو ته به څومره تکلیف هلته وایي ځکه مه کوئ چې خلقو ته تکلیف مسجد ته چې وی راځي پیاز او اوږه به نه خوري ځکه د خولې نه بدبویي ځي دلته ملایکې هغې ته هم بدبویي خلقو ته هم بدبویي نو مسجد ته چې ځي وایي دا څیزونه به نه خوري هسې نه چې خلقو ته تکلیف خلقو ته تکلیف نبی علیہ السلام له به صحابه راتلل ښکلي ښکلي خونې به یې ورته کول ښکلي آداب به یې زده کول